ملګرو ملتونو افغانستان ته ښه خبر ورکړ. دا چې څه ویلي په پامیر پلس چینل کې راسره وګورئ. ملګرو ملتونو کابل کې د سفارتونو د خلاصون مهم خبر ورکړ. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر اوسه پورې یوازې د ګوتو په شمېر هیوادونه دي چې خپل سفارتونه یې په نیمه توګه پرانیستي دي. تر اوسه پورې نړۍ هم چوپه پاتې وه چې لا به څه کیږي. خو اوس ملګرو ملتونو یو لوی اعلان وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي او د یوناما مشري دی بورلاینز په خپلو تازه څرګندونو کې په ډاګه کړي چې دوی په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکوي. دی بور ویلي چې په همدې هڅه کې دي دوی خپل ټول دفترونه چې په افغانستان کې درلودل پرانیستي او همدارنګه خپل ټول کارکوونکي دندو ته راځي او دندو ته ترسره کوي. د نوموړي په خبره چې دوی په دې هڅه کې دي چې ترڅو ټول هیوادونه راضي کړي په دې چې په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ماموري ویلي چې د خپل کار تر ټولو ستر برخه یې همدا وه چې هیوادونه وهڅوي ترڅو په افغانستان کې خپل تړلي سفارتونه پرانیزي. د ملګرو ملتونو د استازي یو ځل بیا خپل دریځ له سره نوی کړی او زیاته کړې ده چې دا اداره په له افغانستان سره خپلو بشردوستانه همکاریو او مرستو ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو څه کول غواړي؟ تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد طالبانو په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم امریکا له طالبانو سره کوم تعامل کړی دی. ولې یو شمېر هیوادونه تر اوسه کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي او اوس دا د ملګرو ملتونو لګیا دي ترڅو نور هیوادونه هم وهڅوي چې افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي. که چیرې ملګرو ملتونو دا چاره ترسره کوي نو ښایي د ملګرو ملتونو له لوري طالبانو ته یو مشروعیت ورکول وي.